د خوب دا تجربه د یوې وحشانه کیسې یادونه کوي. دا کیسه په کال 1940 کې په پټه شورویانو د ازموینې په تاسیساتو کې جوړه کړې و. شورویانو یا روسي ځواکونو د جګړې له ډګر څخه د 15 مخالف ځواکونو تر نیولو وروسته د دې لپاره تر 13 ورځو پورې په یوې خونې کې بندي کړي وو چې چیرته دوی تر راتلونکي 13 ورځو پورې ویښ پاتې شول او دې څېړنې ته نتیجه ورکړه نو دوی به بې له کومې بلې سزا ژوندي آزاد کړل شي. تر دې کیسې د مخه ګورو چې انسان د ورځنیو ځینو مهمو اړتیاوو پرته څومره موده ژوندی پاتې کېدلی شي. دا چې عموما انسان پرته له اوبو څخه شاوخوا 3 ورځې ژوندی پاتې کېدای شي، دا اټکل معمولا له 2 ورځو څخه تر وروستي حد یوې اونۍ پورې ښودل شوی. یعنې څېړونکي تر ډېره له اوبو پرته اوسط عمر شاوخوا 3 ورځې یادوي. خو له بله پلوه که څه هم دا په دقیقه توګه روښانه نه ده چې انسانان څومره وخت له خوب پرته ژوند کولی شي، مګر له خوب څخه د محرومیت اغېزې ډېرې ژر ښکاره کېږي. په داسې حال کې چې یوازې 3 یا 4 شپې پرته له خوب څخه انسان د فزیکي او رواني ګډوډیو سربیره د هلوسینټ سره مخ کېږي. خو په کال 1930 کې یو 19 کلن امریکایي شخص رینډي ګارډنر د بېخوبۍ یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د پریکړه وکړه ترڅو معلومه کړي چې دوی څومره وخت کولی شي پرته له خوبه د ساينس د یوې څېړنې پر اساس مخ ته ولاړ شي. د ویښ پاتې کېدو په دې مرحله کې هیڅ درمل نه دي خوړلي، بلکې د دې لپاره چې ویده نه شي شاوخوا یې څو تنه ګمارلي وو ترڅو دوی له خوب کولو څخه منع کړي. کله چې تجربه پای ته ورسېده، ګارډنر د 240 ساعتونو او 25 دقیقو لپاره چې له 11 ورځو او 25 دقیقو سره سمون خوړ د ویښ پاتې کېدو یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ چې د خوب دا ریکارډ په تاریخ کې تر اوسه چا نه دی مات کړی. په عام ډول د احساساتي، فزیکي او رواني روغتیا نښو سربیره هغه خلک چې له خوب پر 48 ساعته یا ډیر وخت تیروي ممکن د بې ځایه کېدو او ډیریالیزیشن نښې تجربه کړي چې په دې حالاتو کې به د خپل ځان او واقعیت په سمه توګه درک کول له لاسه ورکړي. په هر حال ځو اصلي کیسې ته. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا خراغلاست وایي. دا چې شورویانو په کال 1940 کې خپل 15 مخالف دښمنان د 13 ورځو لپاره په داسې خونه کې بند او ویښ ساتل چې په دې خونه کې به یوازې خواړه، اوبه، کتابونه او یو تشناب وو. هغه هم په داسې حالاتو کې چې دوی ته د کېناستي یا څملاستلو لپاره هیڅ کوم اسباب نه وو ورکړل شوي. دوی د نظر لاندې ساتلو لپاره ورته 2 خواوې هندارې لګولې وې، ځکه هغه وخت کې امنیتي کمرو شتون نه درلود. د دې لپاره چې دې بندیان ته خوب ورنشي په قرار یو تجربوي زهرجن ګیس د دوی خونې ته له اکسیجن سره ورخوشی کوو. دا ګیس له کیمیاوي عناصرو څخه جوړ و لکه کوکاین یا امفیتامین. دا عناصر د خوب له منځه وړلو کې مؤثر ثابت شوي. تر راتلونکو 4 ورځو پورې د دوی حالت نارمل و، خو په 5مه ورځ د بندیانو بېخوبي په ناڅاپي ډول لوړه شوه او له سخت ځورونکي حالت سره مخ شو. د همدې حالاتو سربیره په 9مه ورځ یو قیدي خپل هوش له لاسه ورکړ او تر 3 ساعتونو پورې بې درکه چغې او نارې وهلې چې د همدې چغو د زیات فشار له امله یې ستونی وچاودېده. د دې زهرجن ګیس اغېزې اوس په ټولو بندیانو کې څرګندېدې او همدې ګیس پر دوی یو عجیبه تاثیر کړی و. څېړونکو د دې ګیس اندازه په قرار له اکسیجن سره ورزیاتوله. راتلونکې ورځ یو قیدي د هغو هندارو پر مخ کاغذونه وپوښل چې په واسطه یې امنیتي څارونکو دوی څارل. تر دې وروسته په خونه کې چوپتیا رامنځته شوه. څېړونکو ته د اکسیجن له استعمال څخه دا څرګندېده چې دوی ژوندي دي، خو دا چوپتیا خورا اوږدمهاله شوه چې په پای کې څارونکو ګمان کوو چې شاید قیدیان ټول مړه شوي وي. په همغه وخت څېړونکو له خونې څخه زهرجن ګیس وایسته او خونې ته د ورننوتلو پرېکړه یې وکړه. خو څنګه چې قیدیان د څېړونکو په ورتګ وپوهېدل، یو داسې غږ یې واورېد چې د ټولو غونې یې ځي کړل. د یوه قیدي غږ و چې ویل یې موږ ازادي نه غواړو، بلکې موږ غواړو همدلته واوسېږو. دا د ټولو لپاره یو خورا حیرانونکی خبر وو. دوی له همدې خونې په همدې حالاتو کې خوند اخیست. دوی غوښتل همداسې ویښ واوسي او له څېړونکو څخه یې بیا ځلې د همغه ګیس راخوشي کولو غوښتنه کوله او هم یې غوښتل چې بیرته یې په هغه حال پرېږدي. په همدې توګه یې ټول څېړونکي حیران کړي وو چې اخر دوی دا څه ډول احساس کوي. خو څېړونکو د دې خبرې ته غوږ ونیو او پر مخ یې د خونې بنده دروازه ورخلاصه کړه او ګوري چې د دوی لخوا ورکړل شوي ټول خواړه پر ځمکه همغسې پاتې دي او ځمکه ټوله په وینو رنګ ده. په ځمکه باندې د قیدیانو د بدن ځینې برخې پرتې وې. ځینو قیدیانو د بدن خپلې برخې خوړلې وې چې دا خورا زړه بنګونکې نظاره وه. له دوی څخه یو قیدي د خپل بدن ځینې برخې دومره خوړلې وې چې هډوکي پکې ښکارېدل. کله چې دوی د علاج لپاره تر روغتون یوړل شول، نو دوی هغلته هم بیرته د زندان خونې وړلو لپاره سوال کوو. د بېهوشۍ په کومو ستنو چې یو عام انسان بېهوشه کېدای شي، د هغو 8 ستنو تر لګولو وروسته هم ټول قیدیان په هوش کې وو او له ډاکټرانو څخه یې غوښتل چې د دوی عملیات بغیر د بېهوشۍ له ستنو څخه وکړي، ځکه دوی په عملیاتو کې له درد څخه هم خوند اخیسته. خو د عملیاتو په دې جریان کې له 5 قیدیانو څخه 3 خپل ژوند وبایله. خو بیا هم د بېخوبۍ دې څېړنې همدلته پای ونه موند.
بلکې دې څېړنې ته د شوروي پوځیانو یو لوړپوړي قومندان نور جریان هم ورکړ، ځکه هغه غوښتل چې که چېرته یو ځل بیا دا دوه قیدیان په همغه خونه کې له ګیس سره بند کړل شي نو څه به کېږي. دې څېړنې اوس د خورا یو لوی وحشت بڼه خپله کړې وه. له همدې امله څېړونکو غوښتل دا څېړنه په همدې وخت کې ختمه کړي، خو د شوروي قومندان د امر مطابق نه یوازې دې څېړنې ته د پای ټکی کېنښودل شه، بلکې په همغه خونه کې له قیدیانو سره 3 څېړونکي هم قیدي کړل. کله چې دا دوه قیدیان زندان ته د وړلو لپاره چمتو کېدل او دوی ته معلومه شوه چې بیرته هغې ګیس لرونکي خونې ته ورګرځول کېږي چې دوی پکې قیدیانو، نو دوی سمدلاسه غلي شول او چیغې نارې یې بندې کړې. د دې صحنې په لیدو سره یو څېړونکی خورا زیات وډار شه او په همدغه ډار کې د پوځ قومندان په ډزو وویشت. همدې څېړونکي په همدې ویره کې له یو قیدي وپوښتل چې آخر ته څوک یې؟ دې قیدي خورا یرونکی او وحشتناک ځواب ورکړ. دوی وویل چې زه هغه څوک یم چې تاسې ترې د شپې یره لرئ. زه ستا دننه هغه وحشت یم چې ته نه غواړې ښکاره یې کړې. د دې په اورېدو سره دې څېړونکي دواړه قیدیان سره له هغه 2 نورو څېړونکو هم په ډزو وویشتل او په پای کې یې خپل ځان هم وویسته چې په دې سره یې دې څېړنې ته د پای ټکی کېښود. او ویل کېږي چې له دې موضوع وروسته له هېڅ انسان سره په زور د بېخوبۍ څېړنې نه دي شوې. د دې څېړنې له راز څخه په کال 2009 کې د ګریپي پاستا ویکي په نوم ویب سایټ کې د نړۍ پر مخ پرده پورته شوه او دا دعوه یې وکړه چې دا راز له ټولې نړۍ څخه پټ ساتل شوی وو. تر دې وروسته پرې د نړۍ مختلفو رسنیو خپل تحلیلونه او راپورونه جوړ کړل او هم پرې د راشین سلیپ ایکسپریمنټ په نوم فلم جوړ شو. د دې سربیره کله چې د روسیې له حکومت چارواکو څخه د دې موضوع اړوند وپوښتل شول نو هغوی دا موضوع ناسمه وبلله او رد یې کړه. خو یوازې د روسیې چارواکو نه بلکې د نړۍ ځینو مشهورو او ماهره څېړونکو هم تر خورا زیاتو څېړنو وروسته دا موضوع یوه خیالي جوړه شوې موضوع بللې، ځکه دوی باور لري چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل نه دي پیژندل شوي چې د طبي عملیاتو په جریان کې دې پرې یو څوک له درد څخه خوند واخلي. خو ډېری خلک بیا دا یو رښتینې موضوع بولي. په هر حال دا موضوع په انټرنیټ خورا زیاته مشهوره شوې او هم ورباندې د نړۍ پر مختلفو ژبو راپورونه جوړ شوي او مختلفو خلکو پرې خپل نظرونه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ د دې موضوع اړوند خپل نظر مو کومنټ کې ولیکئ. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.